ښه راغلاست. د الجزیرې انګلیش یو تازه نشر شوی ډاکومنټري فلم درسره شریکوو. په دې فلم کې د الجزیرې خبریال د ملکي تلفاتو ځینې مشهورې پیښې څېړلې، د هغو د قربانیانو سره یې مرکې کړي او دا یې جوته کړې چې څرنګه د امریکا پوځ په افغانستان کې د دولتي ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه کوي، ملکي تلفات اړوي او بیا په هغوی د اعتراف څخه انکار کوي. په فلم کې د ننګرهار د حصارک یوه مشهوره پیښه چې ډاکټر نظرګل د هغه میرمن او 11 تنه ماشومان پکې وژل شوي وه تر څېړنې لاندې نیول شوی، او همداسې په کندوز کې د ملکي تلفاتو یوه مشهوره پیښه چې عام کلیوال او ماشومان یې قرباني شوي وه. دا دوه پیښې د هغو زرګونو پیښو کوچني مثالونه دي چې په تیرو 19 کلونو کې د امریکایي ځواکونو له لوري په افغانستان کې ترسره شوي دي او د افغان حکومت چارواکو نه یوازې خوله پر پټه کړې بلکې اکثره بمبارۍ د دوی په غوښتنه او تایید ترسره شوي دي. د دې تر مخه چې فلم ته ور وګرځو، که تاسو تر اوسه زموږ په یوټیوب چینل کې اشتراک نه وي کړی نو په لاندې ډول اشتراک مه هیروئ، د زنګولې بټن ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو خبرتیا درته ورسیږي، او همداسې د لایک بټن ووهئ ترڅو دغه ویډیو په یوټیوب کې په زیاته کچه د خلکو مخ ته ورسي. د شنبې په سهار په کابل کې د کورنیو غړي راټول شوي ترڅو په افغانستان کې د تیرې 40 کلنۍ جګړې له وجې د قرباني شویو خپلوانو یاد تازه کړي. دغه د یادداشت بکسونو نندارتون دی. کورنۍ دغه بکسونه یو ځای د دې لپاره ږدي ترڅو دا یقیني کړي چې د دوی خپلوان به یاد ساتل کیږي او غواړي د جګړې وحشي قیمت ته یو مخ ورکړي. میخواست دکتر باشه. له کله نه چې ملګرو ملتونو په کال 2009 کې د ملکي تلفاتو شمیرنه پیل کړې، تر 15,000 زیات ملکیان وژل شوي، لکه نجیبه چې په یوه سرتیري برید کې په کال 2019 کې ووژل شوه. دا ولې درته مهمه ده چې خپله خور په دې توګه یاد وساتي؟ یک انسان قربانی میشه، یعنی از اسم خانواده‌اش در تلاش است که یادبودی به او باشه، چون نمیتونه دوباره بر بگردونه. یعنی مکانی باشه که حداقل وقتی میره تسلی خاطرش ببره یا میبینه کسی، یعنی نام او زنده بمانه. اکثریت په دې هیواد کې د جګړې قربانیان دي. دغو خلکو ته څوک غوږ نه نیسي. دوی په بشپړ ډول هېر شوي دي، دوی ګوښه شوي دي، پر دوی شهر څه تېر شوي دي، هېڅوک دوی ته غوږ نه نیسي. نو د یادداشت په بکس سره موږ غواړو یو خیالي تاریخ جوړ کړو. د جګړې قربانیان باید خپل دغه یاد تازه وساتي. په داسې وخت کې چې کورنۍ د خپلو قربانیو یاد ساتي، افغانستان د تاریخ پر یوه بله غاړه ولاړ دی. وروسته تر هغه چې امریکا او طالبانو تړون امضا کړ چې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواروي، دغه ځای ته د رسېدو لپاره لوی قیمت پرېښود. د تیرو څو کلونو راهیسې امریکا په لویه کچه په جګړه کې د هوا له لارې برخه واخیسته. تیر کال یې یوازې دومره بمونه واچول چې په تیرو 10 کلونو کې مثال نه و، خو د هغه سره د ملکي تلفاتو په برخه کې هم زیاتوالی راغی. په داسې وخت کې چې امریکا د نږدې 20 کاله وروسته د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ممکنه وتلو په لټه کې ده، موږ وغوښتل دا معلومه کړو چې څرنګه د ملکي تلفاتو نه یوازې تحقیقات شوي دي بلکې شمیر او یاد یې هم نه دي ساتل شوي. دا جنګونه دي، موږ خو یوه ورځ هم کراري نه دي لیدلې ده. همداسې خلک مړه کېږي چې بې ګناه خلک. شپه 10 بجې وې، موږ ټول ویده شوي وو، تیارو غره شوله، چې موږ پوه شو په همدې کلي باندې چاپه ده، هغه چاپه وه، موږ خو چې ملزه چاپه ده، موږ دومره نه پوهېدلو چې له هغه راهیسې قریب کال پوره کېږي چې وحیدې خپل د کورنۍ غړي یو ځای ژوندي لیدلي. زمونږ ټول پاتې پلار مې خو ډاکټر و، هغه ناست و کویده، ذاتي چې هغه راچې په همدې کلي چاپه ده. د 2019 په مارچ کې
افغان ځواکونه د طالبانو پر خلاف په عملیاتو بوخت وو. دوی په ختیځ ولایت ننګرهار کې د وحیدې په کلي کې چاپه واچول او بیا یې د امریکایي ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه. اوله به مې راخطا کړ، ما د نور د تره زمن بلې کوټه کې وو، په هماغه جي باندې راخطا کړ. پلار مې بلې کوټې نه ورغی د ماشومانو ته ورغی څو ساعه کې د په هغو مور مې وه او پلار مې خویندې مې په هغوی م بمبل راخطا کړ. نور خو تیاره وه، ګردونه څه شی نه ښکارېدل. دومره پوه سوم چې دوی ټول شهیدان سو وړه سو. وحیدې موږ ته وویل د ټولې کورنۍ څخه دې یوازې خپل 2 خویندې ژوندۍ وموندلې چې په هغو کې د یوې عمر 1 اونۍ و. زه به ښه ولګېدم چې درشه تیارېر شی په قرار شو. زه نوره راجګه سومه، د لاره نه وه، داسې موږ له کوره ډېره پاس لرې لار وه. همدې ځای کې لاړم کته چې د کومې خواته یې موږ کور د تیارې تلی د خاورې راخطا سوی وي. وحیدې موږ ته وویل بالاخره دا وتوانېدل چې کور پرېږدي او کومک وغواړي. دلته دا کونج نو یو بغله ده چې بس همدې کونج کې ځان غلی کړی ده تر څو پورې چې تیارې تللي دي. شریف خان د وحیدې اکا دی، د هغه ورور چې د وحیدې پلار و د کلي ډاکټر و. د بمبار هدف طالبان و، مګر شپه د شریف او وحیدې د کورنۍ د 12 غړو په وژنې تېره شوه. ډاکټر، د هغه میرمن، د دوی 5 لوڼې او د دوی 5 ورارګان او ورېرې. شریف یوه ورځ وروسته په دغه حالت خبر شو. هغه د بمبار په شپه په بل کلي کې و. هلته یې واورېدل چې پر کلي برید سوی دی. مرمۍ دي چې هغه لګېدلې ده. دا یې ډاکټر کوټه ده خپله. کور ته ښکاره کېدم، دا یې موږ کور چې په جګه د غټه کلا ده. دې کلا ته مې چې وکړه دا کلا ورانه و. ما ویلې خیر زړه کې مې ویلې چې کلا دې ټوله ورانه شي، خو چې څوک شهیدان سوي نه وي، الله دې خیر کې څوک هغه سوي نه وي. بل هغه نه مې مازه موږ ډاکټر به جوړ یو، دا خو ډاکټر دا څه کوي چې دې نه مې کمبله جوړ کړه. دا او دا 3 ول ما چې دا 3 ده، نو نور کور به ښځې او ماشومان دی نو ولا په مرمۍ وشتلي په دې کلا کې. ما دا فکر کاوه. هغه چې هغو راته ویلې دا مې کور من خپلوانو وایي ته هغه بل کور ته لاړ سئ ورې ته راځه. هغه چې لاړم دا ورېرې ورېندارګانې دا مې چې ولیدلې چې رښتا درته ووایم بیخي مې دا وضع خرابه شوه. د برید وروسته شریف د وحیدې د هغې د بچ سویو 2 ماشومانو خویندو پالنه کوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې په هغه شپه کومه غلطي سوې وه. تیر کال امریکا په افغانستان کې تر 2000 زیات بمونه او چاودېدونکي توکي وغورځول. په تېره لسیزه کې دا بې مثاله شمېر و. د ټرمپ ادارې غوښتل چې طالبان د سولې میز ته راکش کړي. موږ په افغانستان کې د تیرو 5 کلونو راهیسې بمبارونه تعقیبوو. د پوځ عدم شفافیت زموږ په مخ کې تر ټولو لوی خنډ دی. کله چې د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه تحقیقات کوو، بندې دروازې ته درېږو. دا زموږ لپاره دوامداره جګړه ده. موږ د تحقیقاتي ژورنالیزم د دفتر سره ملګرتیا وکړه ترڅو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بمباریو له وجې د ملکي تلفاتو معلومات پرتله کړو. دا هغه ډاکټر دی؟ هو، دا ډاکټر نظرګل دی. یوه پیښه چې موږ په ګډه وکتل د شریف خان او وحیدې د کورنۍ پیښه وه. موږ د نورو معلوماتو هڅه وکړه. موږ د آزادو سرچینو او عیني شاهدانو څخه معلومات واخیستل. موږ وتوانېدلو ټول معلومات ترلاسه کړو. حتی موږ هغه کور د جیو لوکیشن په واسطه پیدا کړ چیرې چې ډاکټر اوسېدی. د سیټلایټ نوي انځورونو د بمبار په اړه زموږ تحقیق نور هم قوي کړ. موږ د جنازو انځورونه ترلاسه کړل، د جسدونو انځورونه مو ترلاسه کړل. کله چې دفتر د دغه بمبار په اړه د امریکا د پوځ څخه پوښتنه وکړه، هغو په دې اکتفا وکړه امکان لري تلفات رامنځته سوي وي، خو په دې اړه نور تحقیقات تړل سوي دي. زما په نظر د ممکن توری د محاسبې لپاره یوه تشه فتحه ده. په دې سره د قربانیانو خپلوانو ته څه نتیجه په لاس نه ورځي، بلکې د هغوی حق سلبوي. دا ډاکټر خبر ده. ډاکټر دا اوس نور هغه دي و ټول ما خپل وسپارل، ټول خپل لاس.
شریف موږ ته وویل هغه غواړي پوه سي چې امریکا او افغان ځواکونو ته چا وویل چې هلته طالبان وه هلته یوازې د ده کورنۍ غړي وه بیده وه مګر هغه هیڅ جواب نه دی موندلی آیا د امریکایي ځواکونو څخه یو چا ستاسو سره اړیکه نیولې نه هیچا زنګ نه دی ویلی نه موږ چې یو کال وروسته بیا د دوی سره ولیدل دوی موږ ته وویل چې تر اوسه هم د دوی سره د امریکا د پوځ څخه چا اړیکه نه ده نیولې کله ناکله چې امریکایي او افغان ځواکونه د ملکي تلفاتو پخلايي وکړي دوی کورنیو ته د دوی د خپلوانو په بدل کې پیسې ورکوي یو شی چې دوی ورته د خواشینۍ پیسې وایي مګر شریف موږ ته وویل چې دوی په حقیقت کې جوابونه او عدالت غواړي او بس امریکان نه پیسې په کومه خوله وغواړو چې سړی یې 12 کسان شهیدانې بیا ته هغې ته پیسو غوښتنه کوي موږ هغه دې زه وایم ولې داسې وسوم ما پلار خپله ډاکټر وم د دولت کې کار کوو واړه ماشومان دا خو د مرګ نو داسې کار خو څوک نه کوي ما مور او پلار لاړه زه ډېره خفه یم خویندې مې لاړې کور هر څه مې لاړ کور مې لاړ پلار مې مړ سو مور مې مړه څوک هم نشته تیرو کلونو کې په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوي دي که څه هم د ملکی تلفاتو اکثره برخه پر طالبانو تاوانیږي خو د کال 2019 په لومړۍ نیمایي کې د لومړي ځل لپاره امریکا او افغان ځواکونه د زیاتو ملکیانو په تلفاتو پړ وبلل شول ملګرو ملتونو د دې علت د هوایي ځواکونو زیاتوالی وباله د تیرو کلونو په پرتله د امریکایي ځواکونو د بمبارونو زیاتوالی یو بدلون بلل کیږي که د 2008 څخه بیا تر 2011 پورې افغانستان ته وګورو موږ وینو چې جنرال مکریستال او جنرال پټریوس د قیادت په کچه تخنیکي مشاورین وټاکل ترڅو پر خپلو ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ټینګار وکړي باید د ملکیانو ژوند خوندي سي او دې کار مثبته نتیجه ورکړه په 2008 کې د هوایي بمباریو له وجې ملکي تلفات بې مثاله زیات وو په 2011 کې د بمباریو له امله د ملکي تلفاتو شمیر د 550 څخه تر 100 هم راکښته شو خو کله چې بیا د ټرمپ اداره راغله موږ هر څه برعکس وینو دا فکر و چې موږ به تر هغو طالبان بمبارو ترڅو دوی تسلیم سي او یا د سولې میز ته راسي کله چې امریکا او طالبان یو سخت تړون ته رسېدلي ملکیان بیا هم داسې شرایطو سره مخ دي چې د هوایي بریدونو هدف ګرځېدلي دي موږ د افغانستان شمال کې کندوز ولایت ته راغلو یو د هغو ولایاتو څخه چې د زیات کشمکش سره مخ شوي دي موږ هغه ځای ته ورغلو چې د 2018 په جولای کې د یوه هوایي برید ښکار شوی و افغان ځواکونه پر ځمکه د طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت وه او امریکایي ځواکونو د هغوی په ملاتړ بمبار وکړ دلته بسته تعمیر تحصیلي ده لکه ډک ښه اساس خلکو ډک ټول یو جمعیت په پراته و پکې دلته 3 کوره موږ پکې پراته و دلته 3 کوره لاړ ټول تیکاو پارچه شول د هغې ورځې په بمبار کې د امام الدین د کورنۍ 14 غړي ووژل شول د هغه د خور او ماشومانو په شمول دلته پراته ما کور خو زه خو بازار کې وم وروسته چې راغلم دلته مې پیدا کړ کنه اول مې دلته پیدا کړ او رندار مې سره د 2 ماشومان و مسیان یو چې کې کلک نختی دلته دا وګوره دا دومره خطرناک بم و چې دا په چرو باندې تیکه شوی دی د بمبار په ورځ قاری فضل هادي هم دلته و والله چې عیني شاید خو دغسې یو واقعه او حادثه وه چې نو ستا کور د بمبار له ځایه هاخواته دی دا څرنګه احساس وي چې کله بم وغورځېږي غږ یې څرنګه ټول کور مو خاورې ونیوه ډېر یو دردناک یو سخت ویرونکی غږ و په تیرو څو کلونو کې د امریکایي او افغان ځواکونو هوایي کمپاین په کندوز کې د طالبانو شتون نه دی کمزوري کړی او حتی د امریکا سره تر تړون وروسته جګړه نه ده درېدلې ځکه طالبان پر افغان ځواکونو عملیاتو ته ادامه ورکوي مخکې له دې نه دلته به د ورځې هم جنګ کېده د شپې هم راتله طالبان 2 بجې د شپې 1 بجه د شپې به یې ډزې کولې مازدیګر به راغله غرمه به راتله دا پوستو به یې ډزې کولې دا حالات و مخکې موږ ډزې اورو چې له هاخوا راځي موږ باید له دې ځایه همدا اوس ووځو
تر بمبار 3 اونۍ وروسته امریکایي ځواکونو وویل دوی په دې اړه تحقیقات وکړل او هیڅ ملکي تلفات یې ونه موندل. تاسو څرنګه احساس وکړ کله چې امریکایي ځواکونو وویل هیڅ ملکي تلفات نه دي اوښتي؟ بس سړي ته ډېر سخت زور ورکوي، یعنې دا ټول دنیا ولیدله، ټول طالبان هلته خو نه وو چې طالبان وو، زموږ خپل فامیل وو ټول. د کورنۍ 12 نفره ټول ما خپله راښکلي دي، ما خپل په لاس راښکلي دي او په هغه کې د ما همشیره ده، خور مې ده، ورېرونه مې دي، ورېندار مې ده. عبدالجبار خپله میرمن او 2 لوڼې له لاسه ورکړي دي. د هغه زوی د پیښې پر مهال د 2 کلونو و. په هغه وخت کې د ده د کورنۍ څخه دغه ماشوم یوازینی کس و چې روغ وتلی و. کله چې دا موږ د خاورو نه راوویسته وړوکی، نو شفاخانه کې چې و اول چې ورته ورغلم نو خپل مور یې یاده کړله. کورنۍ توانېدلې وه چې په افغان حکومت خپل تلفات ومني او په بدل کې د خواشینۍ پیسې ترلاسه کړي، مګر د شریف په څېر خلکو هغه څه نه دي ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي. د امریکایي ځواکونو څخه جوابونه باید پوښتنه وشي، نو کوم چا چې دا کار کړی دی پوښتنه ترې وشي دلته خو بېګناه خلکو ولې دا کار وشو، باید خپله سزا وویني. نو خارجي که داخلي باید هغه سره محکمه وشي، دلته خو ټول ملکیان خلکو. تر برید میاشتې وروسته کورنۍ خبره سوه چې د ملګرو ملتونو په فشار امریکایي ځواکونو تحقیقات یو ځل بیا پرانیستلي دي او دوی ملګرو ملتونو ته منلي دي چې ملکیان وژل سوي دي. کله چې جګړه په پوره توګه وي هوایي جګړې ته بدله سي، کله چې هلته نږدې امریکایي عسکر نه وي چیرې چې هوایي برید ترسره کیږي. موږ د ملکي تلفاتو د پیښو په څېړلو کې ښکاره غلطیانې موندلې دي. ډېرې داسې پیښې شته چې دوی یې تحقیقات بیا پرانیستلي دي. عموما د دریم جهت د راپور پر اساس دا ښه خبره ده چې د دغو پیښو په اړه بیا تحقیقات کیږي، مګر د دریم جهت راپورونه باید د دې سبب نه وي چې پوز متوجه کړي چې ګواکې دوی یو شمېر ملکیان وژلي دي. د مرور احمدیه شهید شوی او هغې زیات علاقه یې له درس سره وه، له پوهنتون سره. کوشش یې کوو چې درس ووایم او پوهنتون مې یو چېرې ورسېږو. دا ټول پوښتنې راپورته کوي. کله چې د ملکي تلفاتو د پیښو تورونه وي امریکایي پوځ خپل تحقیقات څرنګه ترسره کوي؟ د امریکا اردو معمولا د قربانیانو او د پیښو د شاهدانو سره مرکې نه کوي. دوی عموما د هوایي برید پر ویډیو او نورو الکتروني معلوماتو بسنه کوي. کله به دوی هغو قومندانانو ته تلیفون وکړي چې په ملاتړ یې بمبار کړی، کله به د پیلوټ څخه پوښتنه وکړي، مګر دوی د پیښې ساحې ته نه ځي او د هغو خلکو سره خبرې نه کوي چې عیني شاهدان دي. لومړی پیښه چې موږ ولیده شریف راته وویل چا ورسره خبره نه ده کړې چې د کورنۍ سره یې څه وسول، نه یې د وحیدې سره مرکه کړې چې هغه شپه یې څه ولیدل. نه هېڅوک هم نه ورانغله، موږ هېڅوک هم ونه لیدل. زموږ هسې ډېره مرسته یې موږ سره وکړه، موږ ولې هغه یې بېرته راجي کړل. زه فکر کوم دوی هر وخت غلطي پایلې ته رسیږي، ځکه دوی هر وخت دا وایي چې ملکیانو ته په بمبار کې تلفات نه دي اوښتي، مګر په حقیقت کې اوښتي وي. د ملکي تلفاتو تحقیقات یوازې له پاسه انځور اخیستلو باندې نه کیږي. دا یوازې د هغو پیلوټانو سره په مرکه باندې هم نه کیږي چې بمونه غورځولي دي، نه یوازې د هغو خلکو سره په مرکه باندې کیږي چې پر مځکه یې ملاتړ کیږي. یوازینۍ لاره چې د آینده لپاره د عبرت وړ ګرځي هغه دا ده چې ټول شموله څېړنه وشي. که تاسو خپله څېړنه یوازې پر هغه اساس وکړئ چې څه مو له پاسه ولیدل، تاسو به کله هم اصل حقیقت ته ونه رسېږئ. یوه بله پیښه چې موږ ولیده هغې هم د ملکي تلفاتو د تحقیقاتو په اړه ډېرې پوښتنې رابرسېره کړې. د کال 2019 نومبر میاشت د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ د سختې جګړې په دوران کې کندوز ښار ته نږدې ځینې کلي د امریکایي بمبار سره مخ شول، د قتل عام په شمول چیرې چې فایز اوسېږي. تیرا می‌کرد مجدی من چیزایش تیرا چیز میکنم میبره زنار چادرایش ته تیرا میگشت ته جنگ بود. تر بمبار لږ وروسته فایز خبر شو چې 14 کلن زوی بشیر یې د پیښې قرباني شوی دی. بچه مچانی توته شده د دامان گرفتم پس آوردم توده کردم. محمد نبیل هم په هغه ورځ دلته و، د هغه زوی په پښه کې ټپي شوی و. ور دمون سنه د بغل گرفتم از همونجا دم بغل ورداشتیم
دمونجا که افتیده بود دمونجا دباغل ورداشتیم مدک جمشید بسیار جای آوردیم میره دباغل کاری که جانی ما از خون و خون پول د هغه زوی روغ سو خو د پښې یوه برخه یې له لاسه ورکړه. د پیښو وروسته ځینو بهرنیو ادارو د ملګرو ملتونو په شمول وویل دوی داسې شواهد لري چې هلته ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. په ولسوالۍ کې چارواکو د 14 ملکي تلفاتو تایید وکړ د فایز د زوی په شمول، مګر د امریکا پوځ وویل دوی تحقیقات وکړل ملکي تلفات نه لري. په ځانګړې توګه یې وویل دوی په سیمه کې د روغتونونو او کلینیکونو سره خبره وکړه. هغوی ورته وویل چې هیڅ ټپیان نه دي ورته راغلي. د امریکا د اعلامیې وروسته د سیمې څخه زیات معلومات خپاره شول. دغه معلومات د دوی د رسنیز موقف خلاف وو. ملګرو ملتونو ویل د ابتدایي معلوماتو سره سم لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د نیویارک ټایمز خبریال هم په یوه روغتون کې ملکي قربانیان ولیدل. په حقیقت کې موږ هم ځینو روغتونونو سره اړیکې ونیولې. دوی ویل د امریکا د پوځ څخه چا ورسره اړیکه نه ده نیولې. دوی ویل حقیقت دا دی چې دوی ته ملکیان رسېدلي دي چې په بمبار کې خوښ شوي دي. نو لکه څنګه چې تاسو لیدلی سئ دلته یو بل اړخ راپورته کیږي او هغه دا چې د امریکا د پوځ اصلي بیان تر پوښتنې لاندې راولي. موږ هغه روغتون ته ورغلو چې دفتر ورسره اړیکه نیولې وه او دا د کندوز سیمه ییز روغتون دی. د ولایتي مرکز اصلي روغتون چیرې چې د سیمې سختې پیښې معالجه کیږي. ډاکټر نعیم منګل دلته عمومي مسؤل دی. ستا د کال 2018 نومبر میاشتې هغه بمبار یادیږي چې په قتل عام کې ترسره سو. 2018 کې وخت موږ په یاد ده وخیم کیسونه ټول تهدید کننده حیات کیسونه. ډاکټر منګل موږ ته وویل دوی دلته د ټپیانو علاج وکړ خو د امریکا د پوځ څخه هیچا ورسره اړیکه نه درلوده. دا د هغو خبره ده، د هغو نظامیانو خبره ده، د هغو خپل برداشت ده، د هغو خپله څېړنه ده. ولې چې موږ دلته عملا تداوي کړي دي دلته نرس شاید ده، دلته سرجن شاید ده، دلته ریسپشن شاید ده، دلته موږ ډاکومنټ لرو. دوی پر ټلیفون د قتل عام پیښه در سره تعقیب کړه یا د نورو هوایي بریدونو پیښې چې په تیرو څو کلونو کې رامنځته شوي؟ نه ما سره تلیفوني کنفرانس نه ده نیولی. په رښتیا چې زه د تحقیقاتو پر پروسې شکمنه کړم. که موږ روغتون ته زنګ وهلی سو دغه ابتدایي معلومات ترلاسه کولی سو. ولې دوی دغه کار نه کوي؟ ولې دوی دغه پوښتنه نه کوي؟ په وروستیو کې ما د امریکا د پوځ سره اړیکه ونیوله او د دغو تورونو په اړه د معلوماتو غوښتنه مې وکړه. ما ته وویل سوه چې ته باید د معلوماتو لپاره رسمي درخواست ورکړې. په کوم چې ته پوهیږې ډېر وخت اخیستونکی پروسه ده، کیدای سي چې جواب هم ترلاسه نه کړې. عدم شفافیت دا ډیره سخته وي چې سړی پوه سي د ملکي تلفاتو په پیښو کې د څېړنو څخه څه زده کړه وشوه. موږ غوښتل چې د امریکایي پوځ څخه د دې پیښې پوښتنه وکړو او همداسې د نورو بمبارونو او ملکي تلفاتو پیښې چې موږ ولیدلې، مګر دوی زموږ سره د مرکې غوښتنه رد کړه. دا جګړه ده، پیښې کیږي او غلطي هم کیږي، خو خپل غلطي باید ومنل سي، بخښنه وغوښتل سي او محاسبه وسي په یوه داسې جګړه کې چې هیڅوک حساب نه ورکوي. په 2013 کې کانګریس پنټاګان ته امر وکړ چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره خپله لومړنۍ پالیسي جوړه کړي، د تحقیقاتو او شفافیت په برخه کې ښه والی راولي، مګر تر اوسه کوم بدلون نه لیدل کېږي. The U.S. has shown and proven in the past that it can implement tactics, techniques, and procedures that minimize civilian harm. You can't always zero out the civilian casualties, but we can certainly do better. And we owe the Afghan population better than what we're doing now. کورنۍ چې موږ مرکې ورسره وکړې هغو د امریکا له لوري د هغوی د قربانیو اعتراف نه دی ترلاسه کړی. دغه کار دوی د یوې بندې دروازې سره مخ کړي. دوی وویل فکر کوي د دوی د خپلوانو سره چې څه پیښ شوي هغه جرم دی. دوی عدالت او جوابونه غواړي، هغه څه چې جګړه هیڅکله نه ایجابوي. موږ نه پوهېږو چې دا دلته کوم غټه قوي ګروه د طالبانو وه چې دوی هغه کړه، خو هېڅ نه پوهېدلو چې موږ په خپل ګناه نه پوهېږو چې دا ولې غیر حق مسلمانان ملکي کسان تلف کوي. د امام الدین کورنۍ د دوامدارې ناامنۍ له وجې خپل کور بیا نه دی جوړ کړی. جګړه لا روانه ده. د کور کنډوالې دوی ته د دوی تلفات ورته یادوي. هره لحظه پیادېږي دی مونږ هېڅ داسې زموږ ورځ نه هېڅ چې ژوند
په بیخي په مخکې هم صحیح نه پوهېدو خو اوس بیخي د ژوند په لذت بیخي نه پوهېږو چې موږ ژوندي یاستو که مړه دا یو جسم زنده ګرځو نو په دې ځمکې په سر باندې یو شی چې زما په نظر ډیر سخت دی چې هغه خلک ورباندې پوه سي چې د جګړې تجربه نه لري د جګړې قربانیان څومره اړتیا لري چې یوازې د دوی په قربانیو اعتراف وسي مګر که د دې اعتراف په اړه ناغېړي کېږي حتی د امریکایي عسکرو څخه د یو چا له لوري تلیفون نه ورکېږي یو لیک نه ورلېږل کېږي زما مطلب دا خبره د دوی لپاره ډیره دردونکې ده موږ افغانان خو ډېر عادله خلک یو رحمدله خلک یو او په زړونو کې د موږ ډېر زر رحم راځي موږ په وطن کې انانات هم د موږ دغه داسې یو څوک چاته ورسي چې یو کال کې موږ ته څوک راغلي نه دي او د موږ پوښتنه تاسو پوښتنه نه ده کړې موږ دوی سره کوم هغه نه ده کړی یعنی چې رښتیا درته وایم د ما تقریبا زه 9 بجې د شپې ویده کېږم دا څه وشو زه څه وکړم ایا زه خپله شخصي داسې چې پیدا کړم چې موږ سره چا ظلم کړی دا مې فکرو کې ګرځي را ګرځي ځکه عدالت چې دا ته میلاو نه شي د هغو په حساب باندې غني خلک خطو په داسې وخت کې چې امریکا د طالبانو سره تر تړون وروسته د افغانستان څخه د ځواکونو د ممکنه وتلو لپاره ځان چمتو کوي ملکیان غواړي دقیقاً پوه سي چې په تیرو 12 لسیزو کې څه پیښ شول هغه باید ثبت او یاد وساتل سي ترڅو د دوی د خپلوانو یاد خوندي سي خب ما و شما 3 نفس میگیریم نفس عمیق به خاطر که نفس چه قسمی است که نفس قید میکنیم و خوب آنچه نفس عمیق میگیریم درست نفس دوم به خاطر ای که عدالت در این کشور تأمین شود و وحدت ما و شما داشته باشیم و قربانی ها خانواده شهدا به خواستهای خود برسند نفس دوم نفس سوم شما با خاطر چی؟ با خاطر عدالت خب همگی خسته نباشیم Thank you.